پیغام ښکلی میسج ورکړی دی زموږ خلکو پښتنو ته. زمیر خان بس پیغام دغه دی چې د یو بل سره د هر سړی مینه وکړي، د نفرتونو نه د ډډه وکړي، د کنځلو نه د ډډه وکړي، بل چا ته خپل هغه تصویر نه شو کوي چې کوم د کنځلو تصویر. ثانک یو سید خان جی. لکه څنګه چې نور ملکونو وګورئ د هغې لایف ته تاسو لاړ شئ، څومره انجوای کوي، څومره ګپ لګوي، صرف زمونږ پښتون دی چې یو بل پسې کنځلې کوي. بالکل نو موږ له پکار ده چې مطلب د دغه نه موږ ته پکار دي چې موږ خلکو ته ځان وښایو چې پښتانه څرنګه خلک دي. پکار دی موږ دا کار نه کوو. بس الله دې وکړي چې موږ ردې نه ډډه وکړو د کنځلو نه، د نفرتونو نه، د جنګ جګړو نه، چې د امن یوې لار ته روان شو نو بهتره به وي. والا ډېره موده زه به راتلم، ما به په دې لایف کې وي چې پښتانه که د پاکستان دي که د افغانستان دي ټول یو پښتون دی، او کنځلې به زه غواړم چې دا ټول پښتانه یو وي. نو خلک وي چې بس دا خبرې نه مونږ تنګ شو، اوس ځان مې غلی کړو، نو څه وکړمه. بس الله مو روغ لره او خپل لایو پروګرام چلوئ او بس دغه هیڅوک هم په دې مخه پکېږي، خو د مور د کنځلو سره د هر سړي سره په دې اختلاف لرم دا نه. مور زما په خپل هم یو مور زما وفات شوې، هغې زما په خیال چې ته افیس کې ناست دی، که ورسره ټایم یې وبوایي او که نه بیا به کله انشاءالله راشي تاسو به خپل شعرونه ډالۍ. چک شو جی، ډېره مننه، قربان دې شم، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ. زمونږ لایق څه خدمت دی، تاسو راغلي موږ ته امر کولی شي. قدرمن شي الله تعالی ژوند درکړي، یو جهان مننه. او بس صرف 3 شعره هغه خورکۍ ترې ډالۍ وي د مور چې مړه ده، ځان سره مې فالو کړلې چې یادونه به مې خیال راوستل چې کله مړه وه، د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. غربت دومره سیوا و چې کفن له پیسې نه وې، دا هر څه مې په زړه باندې لیکل چې کله مړه وه. یو کور و، یو مې مور و، یو مې خور و، او یو زه وم زما نه زما خور سیوا جړل چې کله مړه وه. تربوره خوا دې یخه شوه، تربوره په قلار شوې، تربوره ما جړل او تا خندل چې کله مړه وه. والله چې مور مې مړه شوه په هېڅ شي مې پروا نه وه، والله خپل ارمانونه مې وجل چې کله مړه وه. ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت، ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو، داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه، د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. ډېر ښه ډېر ښه، مهرباني، ډېره مننه. الله مو عزت وکړه، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ. همیشه تاسو ښه پیغام ورکړئ، همیشه تاسو ښکلې خبرې کړي، همیشه چې تاسو په شاعري کې هم د درد او د امن خبرې کړي دي. مهرباني، ډېره مننه. سلام علیکم.